د نوې ځوانۍ دوره هغه دوره ده چې د ګواښونو او زیانونو څخه ډکه ده. دا پیر د عاطفي او ټولنیزو مبارزو وخت هم دی او همداراز په دې بهیر کې د ټکر، ځانوژنې، قتل، تاوتریخوالي او ترڅنګ یې د جنسي چال چلند اړوند ګواښونه، ژور خفګان، د الکولو او نورو نشهیي توکو کارونه او روغتیایي زیانونه هم ډیریږي. له دې سره دغه دوره هممهاله د سترو پرمختګونو فرصتونه هم رامنځته کوي. دا د چټکې زده کړې، لاسته راوړنو او تجربو سربیره د موخو ټاکلو، څیړنو، ارزښتونو د ژوند د لومړیتوبونو د جوړولو او همدارنګه د انګیزو لرلو پړاو هم دی چې کولی شي زموږ هیلې او غوښتنې پوره کړي. کله چې دا ټول ارزښتونه په پام کې ونیسو، پوهیږو چې د نوې ځوانۍ دوره مهمه دوره ده او کولی شي چې د ځوانانو ژوند په چټکۍ سره مثبت او یا هم منفي لوري ته بیایي او د ژوند په اوږدو کې د پرمختګ یو پړاو رامنځته کړي. د بشر په تاریخ کې موږ اوس مهال د نړۍ په کچه د ځوانانو د نوي نسل لوی برخې سره مخ یو. 1.5 میلیارد ځوانان د عمر پوخوالي ته د رسیدو په درشل کې دي چې له 15 سلنې څخه تر 80 سلنې پورې مخ پر ودې هیوادونو کې ژوند کوي او همدارنګه له 9 تر 14 کلونو ماشومانو له ډلې یو پر دریمه برخه په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي. پر دې سربیره موږ په نړیواله کچه د ټکنالوژۍ د ټولنیزو معلوماتو د پروسس په برخه کې له یو بېمخینه انقلاب سره مخ یو. ځوانان د نوې ټکنالوژۍ سره پرمختګ کوي او تر ډیره د ټکنالوژۍ مخکښان ګرځي چې پرې هم ګواښونه، ناوړه ګټه اخیستنه، فرصتونه، معلومات او زده کړه پیاوړې کولی شي. د دې ټولو لاملونو په پام کې نیولو سره موږ د بشر په تاریخ کې له یوې حساسې او نازکې شیبې سره مخ یو. د ځوان نسل دا لویه برخه چې د عمر پوخوالي ته رسیږي له حیرانوونکو ننګونو او له سترو فرصتونو سره مخامخ ده. دا موضوع ډیره اړینه ده او پایلې یې خورا سترې دي. دا ځوانان زموږ راتلونکی دی او موږ باید داسې یو عمل ترسره کړو چې دوی په ژوند کې مثبت تغییر راولي. د مغز په لومړی پرمختګ او وده کې چې دا دوره د مغز د انعطاف یا د منلو دوره ده، موږ د پام وړ پرمختګ کړی دی. نو موږ باید دا پانګونه وکړو چې ځوانان غوره پیل ولري. نړیوالې تګلارې چې د همدې پوهې پر بنسټ جوړې شوي دي ډیره مثبته اغیزه یې کړې ده او د مغز انعطاف منل د عمر په 3-5 کلنۍ کې نه ختمیږي، بلکې تنکۍ ځوانۍ پیل د چټک پرمختګ، بنسټیزې زده کړې او د مغز بدلون د ودې لپاره یو بله دریڅه ده چې د مثبتې اغیزې لپاره دویم فرصت رامنځته کوي. په برکلي کې د کالیفورنیا پوهنتون د تنکۍ ځوانانو د پراختیا په مرکز کې هڅه کیږي چې پراختیایي علم او تګلارې سره یو ځای شي. د انسان د مغز پراختیا د زده کړې یو پیچلی نظام او ځان تنظیمونکی سیستم دی چې د عصبي سلولونو پر بنسټ جوړ شوی او له یو بل سره نښتي دي چې د نیورون په نوم یادیږي. دا یو میاشتنی جنین چې یو خم شوی نل په څیر د ګل د دانې په اندازه دی په هر دقیقه کې 250,000 نیورونونه تولیدوي چې د یو نوي زیږیدلي ماشوم په بدن کې 100 میلیارډه نیورونونو ته رسیږي. د کوچنیوالي او تنکۍ ځوانۍ په اوږدو کې زده کړه او د دماغ وده یو له بله نه جلا کیدونکي تړاو لري. زده کړه او تجربه د دماغ ودې ته لارښوونه کوي او د دماغ وده بیا ټولنیزه تجربې جوړوي. د کوچنیوالي څخه د ځوانۍ په لور قدم اخیستل د نوې ځوانۍ سره پیلیږي. نوې ځواني د انسان د وجود او مغز سربیره په ځانګړې توګه په عاطفي او ټولنیزو برخو کې هم بدلون راولي. د ژورو احساساتو او د ټولنیزې ارزونې حساسیت رامنځته کوي. د ستاینې، ګرانښت، درناوي او د منلو مثبت او منفي احساسات پیاوړي کوي. پر دې سربیره د ژورې مینې د تجربې وړتیا هم د تنکۍ ځوانۍ په درشل کې راڅرګندیږي. دا ژور احساسات د ټولنیزو او عاطفي زده کړو تجربې رامنځته کوي چې زموږ پر هویت او ځان پیژندنه اغیزه کوي. په تنکۍ ځوانۍ کې موږ د خپل ځان په لټه کې یو او د نورو د ګرانښت او د کار په ترسره کولو پسې ګرځو. په دې پړاو کې د ازموینو او تیروتنو، بریاوو او ماتې له لارې پر دې پوهیږو چې د یو پاخه انسان په توګه موږ څوک یو او زموږ ځانګړې تجربې زموږ هویت جوړوي. د بیلګې په توګه راځئ چې د ستاینې په اړه ټولنیزه زده کړه په پام کې ونیسو. که تاسې غواړئ چې ومنل شئ، خوښ او وستایل شئ او په داسې کلتور کې رالویږئ چې د درناوي، مهربانۍ او خواخوږۍ له لارې ترلاسه کیږي، نو همدا هغه څه دي چې تاسې زده کوئ. خو که په یوه بېوزله او له تاوتریخوالي ډک ځای کې رالوی شئ، هلته ټولنیزه زده کړه بله بڼه لري او که انټرنټ ورزیات شي، نو تاسې کولی شئ بې شمېره مثبتې او منفي ټولنیزې زده کړې ترلاسه کړئ. که وغواړو چې ځوانان د ښو زده کړو تجربې ولري، د ستاینې او درناوي ښه لارې وپیژني او په ژوند کې خپلې موخې او ارزښتونه ومومي، نو دا ټول دلیل کېدای شي چې پر ځوانان پانګونه ډیره مهمه ده. موږ اوس په یوې مهمې شیبې کې یو چې د انسان د بقا د ودې په اړه فکر کول ډیر نازک حالت ته رسیدلی دی
او ځوانان هم د ستونزې برخه دي او هم د حل لارې. په دې نړۍ کې له 1 میلیارډ ځوانانو پرته د ټول انسانیت لپاره تر ټولو ارزښتناکه کار دا دی چې په دې مثبت بدلون کې پانګونه وشي. مننه.